الله دې موږ ته ثواب وسیله باران مو توبه ده الله دې ثواب وسیله خوشاله او خفا شکر دې الحمدلله ښه خوشاله وطن مې دی دا تا یو جهان مننه چې موږ سره مرسته وکړه ښه انتظامات نیول شوي دي انشاءالله او خوشاله یو الحمدلله کوم اخلاص چې عطا صاحب کړی دی الله دې خپل دربار یې قبول و منظور کړي خدای دې نور هم پراخه زندګي و پراخ عمر ورته ورکړي خدای دې عمر کې ورته برکت واچوي نصر زخمونای گلونا شا زپردیو ورکش مارا ورغالی لاسونا شا اوخ کی لالو نصر زخمونای گلونا شا زپردیو ورکش مارا ورغالی لاسونا شا بیا مشلم بلم باپ وینو کی لطپت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن غواړو تدرستی نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارنا خر قبرنا زینت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دل ته حضارت کتا جگت سرورنا دی هم کپاشای پختونو زبگت سرور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ولنټیر په تورخم کې د هغه افغانانو ته دا څو ورځې مسلسل ولاړ دي او لبیک وایي خپل هیواد ته راوګرځئ. راځئ په خپل هیواد کې عزت دی زموږ ستاسو. په دې باندې ویاړو افتخار کوم سهار نه چې لاړ شي د شپې 11 او تر 10 بجو پورې دی ولاړي چا سره سامان بارئ چاته ډوډۍ تیارئ چاته کمپله چاته سترنجۍ خو دا په دې خاطر خپل هیواد ته راځي خپل افغانان دي دا په ټولو باندې حق لري. ګورئ زه په تاسو باندې غږ کوم بالخصوصا په هغه خلکو باندې چې هغه کارخانې لري فابریکې لري. راځئ دې ته کار زمینه برابره کړو چې د خپلې کورنۍ دپاره حلاله نفقه پیدا کړي. برای مهرباني وکړئ د خپلو افغانانو دپاره هغه د کار زمینې برابرې کړئ چې ستاسو د ذریعه د خپلو بچو دپاره رزق برابر کړي. دې ټول مسلکي دي او په کسب باندې پوهېږي. د دې سروې موږ کړې ده دې کې قدرونه شته دی دې کې استعدادونه شته دی. بالخصوصا زموږ ستاسو افغانان دي بې انسانان دي. په دې سختو شرایطو کې چې ما او تا لاس ورلوکو نو په کوم وخت کې به یې ورکوو دا پر ما او تا هم راتلی شي. عطا فاونډیشن مسلسل لګیا دی تقریبا 1350 تقریبا 1400 نفرو ته فی نفر ته ډوډۍ تیاروي. وریجه ده قورمه ده یو بوتل اوبه دی او ډوډۍ ده ورسره وچه. ګورئ څه چې زما په وس کې هغه به زه کوم څه چې ستا په وس کې دا به ته کې. دا اسلامي وجیبه ده ستا. ځواني هغه ځواني ده چې الله تا ته درکړې ده او پښتنه هم شته. په دې ځوانۍ کې داسې وخت به تیر کړو چې الله له ځان څخه راضي کړو د الله تعالی د مخلوقاتو کې. الحمدلله اشپز استاد خو داسې وریجې پخ کړي دي چې ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اول خو به زه وسکوم دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن غواړو تدرستی نړۍ سیال تر ټولو چت وطن. قورمه ده قورمه. دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارنا خر قبرنا زینت وطن دا جنت جنت دا جنت. چرپای پر زموږ بلتیاو کې انشاءالله توضیح لرو لبه د تاسو سره شریکوم. لالو نصر زخمونای گلونا شا زپردیو ورکش مارا ورغالی لاسونا شا اوخ کی لالو نصر زخمونای گلونا شا زپردیو ورکش مارا ورغالی لاسونا شا بیا مشلم بلم باپ وینو کی لطپت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن
غواړو د درستی نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارونه خر قبرونه زینت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دلتا حضارت کتاج گت سرورنا دی هم کپاشای پختونو زبگت سرورنا دی دلتا حضارت کتاج گت سرورنا دی هم کپاشای پختونو زبگت سرورنا دی کور د مسلمان د یو ملت یو وحدت وطن دا جنت جنت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن راغلی یو ترخم ته د اتا د خیرې بنسټ لخوا دلته کوم خوراکونه چې تیار شوي دي د کډوالو دپاره په دې کې وریجې دي، خرما ده، اوبه دي، وچه ډوډۍ ده. دا جنت جنت وطن هر خوا مزارونه خر قبرونه زینت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن غرونا د پامیر د غرور سلی دی اعلان کوي وګورئ شمشاد پروت پر قبله والا رضان کوي غرونا د پامیر د غرور سلی دی اعلان کوي وګورئ شمشاد پروت پر قبله والا رضان کوي لانی مشا عمر پخکولائی برکت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن غواړو د درستی نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن هر خوا مزارونه خر قبرونه زینت وطن. داسې ده چې دا د موږ تاسو خپل وطن ده، په دې کې خفګان نشته، خیر په دې کې به هم خیر وي. په دې ځای کې چې راغلی دا مو خپل وطن ده، باید یو نه یو وخت به راځو. د دې نه دا ښه ده چې اوس راغلی خیر چې په خیر رسېدلی یې، موږ به همیشه په خدمت کې یو. په بنسټ کې نظرانه سرونه ایښي دي. څو ورځې کېږي چې راغلی خپل وطن ته؟ پرون سهار راغلی یم. څنګه خوشحاله او خفه؟ شکر دی الحمدلله ښه خوشحاله وطن مې دی. یو جهان مننه چې موږ سره مرسته وکړه، ښه انتظامات نیول شوي دي انشاءالله او خوشحاله یو الحمدلله. بس چې په خیر راغلی دا د موږ تاسو خپل وطن ده، خپل وطن چې موږ تاسو آباد نه کړو څوک بیا آباد انشاءالله. ولې به نه آباد؟ خوشحاله مننه خیر سي. ساتل د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن غواړو د درستی راغلاس خپل وطن څو نفره فامیل است؟ شپږ نفره. ساتل د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن غواړو د درستی نړۍ سیال تر ټولو. ګل وطن ته خیر راغلی. څو فامیل یې؟ څو نفره یې؟ موږ یو فامیل یو اووه نفره یې. باندې مربوراوي دلته براشداوي نظام د شریعت وطن دا خپل وطن بلبل وطن خپل وطن ګران وطن. څو فامیل یې بابا؟ پنځه فامیل. ډوډۍ دې رسېدلې که نه درې؟ ډوډۍ هر شی راورسېد. الله دې خوشحاله کړه، ښه شو چې په خیر راغلی. الله دې دلته ثواب وسیله وکړه. الله دې موږ ته ثواب وسیله باران مو توبه ده. الله دې ثواب وسیله وکړه. کوم اخلاص یا تاسو کړی الله دې خپل دربار یې قبول او منظور کړي. خدای دې نورم پراخه زندګي او پراخ عمر ورته ورکړي. خدای دې عمر کې ورته برکت واچوي. همداسې خدمت وکړي کډوالو ته، مسافرو ته چې هخوا ناراضي کمزوره ضعیفه شی لري دا ورسره کومک کړي. الله دې په عمر کې ورته برکت واچوي. خدای دې خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ساتل د سرو وینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن غواړو د درستی نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن
هر خوا مزارنا خر قبرنا زینت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن اوس بمو پلاس کې